Welcome to Hadisi Online Academy YouTube channel. سلامونه او احترامات. ګرانو ملګرو، په نننۍ ویډیو کې موږ دا زده کوو چې څنګه کولی شو په فیسبوک اکاونټ یعنی آی ډي کې د فالو بټن یعنی آپشن ور اضافه یا ایډ کو. د دې لپاره چې موږ به یو دوه سټیپه دي دا به موږ کوو. پس د هغې چې موږ سره لکه دلته چې دا د ایډ فرینډ آپشن چې دا موږ سره په فالو کې راسي. د دې لپاره چې موږ به بیک لاړ شو، بیرته دا درې ډیش علامې چې دي یا موږ سره چې دا منیو ده، منیو کې لاندې موږ ځو دا سیټینګ اینډ پرایوسي ته. اول چې موږ سره په پرایوسي شارټ کټس دي، دلته چې کلیک کړل دلته راځي سی مور پرایوسي سیټینګ. په دې چې کلیک وکړ نو موږ سره چې لاندې به راسي how people find and contact you. دې ته به لاړ شي. دې کې چې 15 آپشن موږ سره راکړل شوي دي. اولنی آپشن دی who can send you friend request. په دې چې کلیک وکړل دلته لیکلی everyone. نو دا سیکنډ آپشن چې دی فرینډ او فرینډ. نو دا دویم آپشن کې اول به ایسته کړئ. بیرته به بیک لاړ شي، لاندې چې دی فالوورز اینډ پبلیک کنټینټ. دې چې کلیک دا ټول به پبلیک کړئ. دا everyone راځي، دا پبلیک. نو دې سره چې زموږ سیټینګ چې دی دا اپډیټ شو. موږ بیرته ځو خپل اکاونټ ته او ګورو چې څنګه وشو. نو ملګرو دا د فالو بټن چې دا اکټیویټ شو، نو د چینل سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شیر کړئ. السلام علیکم.